السلام علیکم. بعضې خلک فکر کوي او وایي چې کائنات یا یونیورس په کائناتو کې د موجوده طبیعي قوانینو یا نیچرل لا په واسطه کنټرول او چلیږي او الله تعالی ته ضرورت نشته. په دې ځای کې که فکر او غور وشي پوه بشو چې قانون یا لا په غیر د قانوندان او لایر نه جوړیږي، یعنی نیچرل لا د لایر په واسطه د جوړولو څخه په غیر منځته نه راغلی او نه راتلی شي. همدارنګه قانون خو په خپله نه تطبیقیږي، د قانون محافظینو او تطبیقونکو ته ضرورت لري. مثلا که په یو ملک کې قانون موجود وي خو تر څو چې د ملک پاچا، وزیران، والیان، ولسوالان او پولیس نوموړی قانون په ملک کې تطبیق نه کړي په خپله خو نه تطبیقیږي. فلهذا په کائناتو کې د نیچرل یا طبیعي قوانینو جوړونکی او تطبیقونکی الله تعالی دی. وما علینا الا البلاغ.